در اولین دور فراغت دارالعلوم سعد ابن ابی وقاص رضی الله در قریه ملک الدین ولسوالی نوی غزنی 100 تن دانش آموز از بخش‌های علوم دینی و علوم عصری فارغ شدند. در مراسمی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود، والی این ولایت خطاب به مجاهدین گفت: هر یکتان نماینده نظام هستید و مسئولیتتان را به درستی انجام دهید. نو ټول باید خپل کارو ته متوجه شي، ځکه چې تاسو هر یو د دې نظام نماینده یاست او هر څوک تاسو ته د دې نظام په نماینده په سترګه درته ګوري. که کم څوک کم کمزوري کوي یا کم تخطي کوي یا کم غلط کار کوي، د مسلمانانو بیا ټول د دې نظام څخه د مایوس شي. د سلو په شاوخوا کې موږ سکل فارغین درلودل چې په کې نیمایي د عصري علومو څخه وو، نیمایي دیني علومو څخه، او ټول زموږ دارالعلوم 14 تعمیرات لري چې هر تعمیر 2 منزله لري او د هر تعمیر د 500 زده کوونکو ظرفیت لري. در همین حال علمای دین در سخنانشان در رابطه با کمک به مراکز دینی و آموزشی و حمایت از نظام امارت اسلامی در مقابل هر گونه تهدیدات بیرون مرزی صحبت‌هایی داشتند. راشه مدرسه کې پیسې ولګوه، په قرآن باندې د قرآن په طالب باندې خرج کا، الله ستاسو لپاره خپل قانون بدلی، الله ستاسو لپاره خپل اصول بدلی، دا غي اجر او ثواب شروع کیږي د وسو چم. خپل جذبات موږ ګورو چې د يهودو نصاراو په مقابل کې چې پرون د ناټو د مردارخور شر موږ پر وطن باندې راغلو، هغه د انسانیت دعویداران چې د انسانیت او د بشریت دعویداري کول، لیکن د بشر په لوباده کې د بشر قاتلان و بشر خوارا تراغو د دې مقابله ته موږ په شوق باندې ورځو. فارغین این مرکز علمی با خرسندی از فراغتشان از دیگر فامیل ها میخواهند فرزندانشان را به مراکز آموزشی بفرستند. خوشحاله خو دومره یو چې بیخي د دې خوشحالۍ موږ اظهار نشو کولی، ځکه چې دا یو داسې سپېره علاقه ده د موږ خواته چې بیخي نه دیني علوم نه د عصري علومو هېڅ زمینه نه وه برابره. نو همدارنګه دغه ځای چې دا موږ ته هم دیني علومو او هم د عصري علومو ښه زمینه برابره ده او ښه زده کړې کولی سو. د عوامو خلکو څخه دا خواهش لرو چې باید نور خپل زمن هم دې مدرسې ته دې سبقه ته تشویق کړي چې دې مدرسې ته راولي او خپل زده کړې په وکوي. په دې مدرسه کې د هر چی زمینه برابره ده. با گفته مسئولین این دارالعلوم 14 ساختمان در بخش‌های مختلف دارد که کار ساخت آن 40% به پیش رفته که با تکمیل شدن آن ظرفیت تدریس 5000 تن شاگرد را دارا خواهند بود.